فلسطین باندې. ګوره فلسطین چې دی زمونږ ورونه دي، مسلمانان دي، موږ سره همدردي ښیو. خو دلته ګورئ ورونو، زه یو خبره کوم چې دا موږ پښتنو خو د اسلام ټیکه نه ده اخیستې که نه، په دنیا کې نور مسلمانان شته که نشته دي، یا د جهاد ټیکه موږ اخیستې چې چېرته به دغه کېږي، موږ به افغانان خلک به وایي چې راشه دلته جهاد وکړو. دا پښتون افغان د جهاد ته راغلی، همدا د اسلام ټیکه همدې پښتون افغان اخیستې ده. ګورئ ګر چاپېره تاسې وګورئ چې دغه کله په افغانستان کې دلته په تفصیل سره تاسو سره خبرې کوم چې زموږ د ځوانانو مغزه خلاص شي. کله چې په افغانستان کې روسان راغله، روسان تاسو یقین وکړئ چې دغه کفري هیوادونه او دغه عرب هیوادونه ټول راتلل روسیه مهربانه په افغانستان کې دلته د روسانو په خلاف باندې وروله جنګ کوو. خو روسان چې وماته بیا په افغانستان کې د عربانو د افغانستان په خلاف باندې جهادونه کول. نو ته ماته ووایه چې زما په خپل کلي کې مړی پروت وي، جنازه پرته او زه ځم د بل کلي جنازه اوچتومه، نو تاسو سره خپل فلسطین پروت دی، د خپل فلسطین غم دې وکړه څه چې دا عربو نه راځي چې مهربانه زما سره افغانستان ته د جهادونه راوړي او دلته د جهادونه کول. ولې دا د جهاد میدان یوازې د افغانستان دی، ولې دا د جنت ته لاره یوازې د افغانستان ته تللې ده. ډاکټر نجیب به چغې والئ چې خپل فلسطین ته ورشئ. نو تاسو یقین وکړئ چې دې عرب ملکونه د کفارو سره یو ځای ولاړو، زموږ سره مهربانه په افغانستان کې د روسانو وه، د هغې نه وروسته په افغانستان کې ورو د جهاد فتواګانې ورکول او جهادونه بیا کول. اوس ته ماته دا ووایه چې دغه عرب ملکونه ته یو څو ښیم، فلسطین شو، شام شو، یا سعودي شو، یا دا نور اسلامي ملکونه شو، یا مصر شو. تاسو ماته ووایئ افغانان ورونو 50 کاله موږ وژل کېږو که نه وژل کېږو؟ 50 کاله زموږ خویندې میندې بې عزته کېږي که نه بې عزته کېږي؟ 50 کاله زموږ شفاخانې ورانېږي که نه ورانېږي؟ مکتبونه ورانېږي که نه ورانېږي؟ تاسو ماته وښایئ چې په دا ټوله اسلامي نړۍ کې تاسو د افغانستان دپاره کله کتلي چې یو دوه مظاهرې دي کړي دي؟ کله تاسو ماته ووایئ. ولې دا موږ مسلمانان نه یو؟ ولې دا موږ خدای پیدا کړي نه یو چې موږ به امریکایان هم وژني، روسان به هم وژني؟ دوی به یو مظاهره زموږ دپاره نه کوي، مګر د شرارت دپاره زما عمل ته راځي. او بیا دغه زموږ پښتون ده، ګورئ زموږ پښتون ته څنګه کار کړی دی. کشمیر کې ظلم دی، په برما کې ظلم دی، په فلسطین کې ظلم دی، په بیساني کې بالکل ظلم دی. موږ ټول مسلمانانو سره ولاړ یو، خو د دغه خلکو نه پوښتنه وکړه چې دا ما سره کوم ظلم کېږي، دې کې را سره څوک ولاړ دي؟ اوس همدغه خلک چې دغه جماعت اسلامي شو او جماعت علما اسلام شو، دا وګورئ څومره غټې غټې مظاهرې د فلسطین دپاره راوباسي. ښه خبره ده، څومره غټې غټې مظاهرې د دغه دپاره راوباسي، کشمیر دپاره راوباسي. که سراج الحق دی او که فضل الرحمن دی او که نور د دیني دغه والا دي، اسلامي پارټۍ والا دي. خو د دغې نه ته پوښتنه وکړه چې په فلسطین کې به ډېر ظلم شوی، په کشمیر کې به ډېر ظلم شوی، په برما کې به ډېر ظلم شوی، که په لر او بر افغان وطن باندې ظلم ډېر شوی. نو تا نه خو ښځې وړی فضل الرحمن او نور اسلامي والا، تاسې نه خو قسم په خدای دی چې هغه ظلمونو ته وګوره، ځوانان یې دلته شهیدان کړه. افغانستان کې دله سحر جوړ کړو، د سمیع الحق د مدرسې په مخ کې باندې چې مهربانه ټانکونه دغه تېرېده، افغانستان کې بمباریانې کولې، امریکایان تېرېده، او تاسې مهربانه تاسې چېرته د دې باره کې مظاهره کړې دی، یو دغه هم را ایستلی دی، مګر هلته د دې خوله بنده ده. تاسې یقین وکړئ زما پښتنو ورونو، زه والله صفا خبرې درته کوم، دغه اسلامي تنظیمونه چې څومره جوړ شوي دي 99% دا یهود او نصاراو ته پیسې ورکوي. که دا خبره ثبوت نه شوه، دا د روژې میاشت ده، د دې باچا کاموال 2023 کال دی 4مه میاشت ده. دغه د حقاني مدرسې فنډینګ د دې روم نه دي، دې د فنډینګ دغه یهود او نصارا والا ورکوي. او هلته چې مهربانه زما د اسلام خبرې کوي، دغه خبرې کوي. یعنې تاسې ایمان وکتلو چې دغه ټانګونه تېرېده، دغه سمیع الحق به د ورځې په پیتو ورکړی وي، دغه سمیع الحق دوی نه کته چې راوچت شو که د افغانستان کې به د پاکستان د دفاع جنګ کوئ. ولې زموږ خوله ماته کړي چې موږ د پاکستان د دفاع جنګ په افغانستان کې کوو. نو تاسې وکتئ دا ټول حالت یې تاسې وکتئ. پښتنو ورونو، اوس د فلسطین سره ظلم روان دی، د روژې میاشت او بیت المقدس یو بهترین ځای دی زموږ او ستاسې. اوله قبله چې وه هغه وه، بیا وروسته مکه شوه. خو خبره دا ده چې د دغې په نوم باندې چندې کېږي. ګورئ دې شي ته هم دغه کېږي، دغلته د خیریه بنسټو په نوم باندې خلک به راوچتېږي، تاسې نه به پیسې اخلي. زه خپل پښتانه پوه یم، خو ته یقین وکړه چې په دې کې 99% پیسې خپل جیبونو ته ورچوي، هلته نه رسي. تجارت دې شي ته هم ډېر پام پوره تحقیق کوئ، بل استعمالېږئ موږ څه شی کولی شو. اوس ته ماته ووایه چې په میلیونهاو عرب دي، اخوا دېخوا د اسرایل نه پراته دي، په خدای چې بغیر ټوپکه په اسرایل باندې ورشي چې ختمه یه، مګر همغې سره دومره غم نشته چې زما د افغانستان نه، زما د پښتونخوا نه پښتون سره دومره غم دی چې بېګاله د خویندې میندې په یو بوجۍ وړو دپاره بېعزت او توهینونه ورته کېږي. د هغې ورسره فکر نشته، د فلسطین ورسره غم دی. ته دا خپل ته خو دومره زور نه لرې چې ته د خپلو خویندو میندو ته یو بوجۍ وړو ورکړې، نو ته به څه په اسرایل سره به جنګ وکړې یا به هغې سره دغه وکړې. که یو الوتکه د ډرون راوالودوله او په دې بل مخ به دې چپه کړي، ته زور ویلی شي. دغه ډرون حملې په دې وزیرستان کې دي، په دې نورو قبایلو منطقې کې دي، چا یې مخه نیولی شوه، چا یې شلی شو، یو جرأت یې کولی شي د امریکنۍ ته یې راولي. همدغه د یهود او د نصارو ټکنالوژي به په تا استعمالوله. نو ته خپل غم نشي کولی، خپل ځان نشي ګټلی. موږ به فلسطینیان څه وکړو؟ په دې ځای نه د فلسطین سره څه شی وکړم؟
اسرائیل سره څه وکم څه کومک کولی شم خالي به ویډیو ډکم او جذباتي خبرې وکم او زما ملاس یې راپاڅېږي او وروره اوښ کلي چې راتویه اوښ کلي چې راتویه چې خدای اسرائیل تباه او برباد کړي فلسطین کې ظلم روان دی خدای دې په نیکه که دا روژې میاشته دغه افغانستان کې څه وشو په دې پښتونخوا کې څه وشو دې پښتنو سره کومه لوبه روانه ده د دې غم د سره نه دی هغلته د فلسطین غم د سره دی او د مکر اوښکې دې روانې دي تویه لګې نو پښتنو استعمالېږئ ما تاسې همیشه د کشمیر په نوم د برما په نوم د فلسطین په نوم ورته ویل چې موږ بالکل همدردي لرو خو ته دې دا خپل غم وګوره چې تاسو په غم کې ډوبې فلسطین کې چې ظلم کېږي زموږ خویندې میندې دي ورونه هم دي خو دا فکر وکړه چې دغه جماعت اسلامي دغه فضل الرحمن په لکاو خلک د فلسطین دپاره راوباسي د کشمیر دپاره راوباسي ته ماته ووایه چې ستا په قبایلو کې خپله پرویز مشرف دي و چې 80,000 پښتانه دلته شهیدان شو او ډالر یې پرې واخېسته د دې دپاره د اسلامي تنظیمونو کوم په دغه را ایستلې ده کومه جلسه یې را ایستلې ده هماغه پرویز مشرف سره دی ولاړ دي هماغه پوځ سره دی ولاړ دي هماغه پنجاب سره دی ولاړ دي هماغه یهود او نصارا سره دلته ولاړ دي او ما ته ښایي چې وروره هلته ظلم روان دی خو په افغانستان کې چې هر څومره ظلم کېدو او د دې د لاسه د دې خلکو د لاسه د دې فضلالرحمن او د دې نورو د لاسه فکر وکړئ سوچ وکړئ او افغانانو پښتنو ورونو ستا یو لال مسجد چې د بمبار کو په زرهاو علما شهیدان کړه په زرهاو قرآنونه شهیدان کړه باجوړ مدرسه دې وګوره نورې په افغانستان کې وګوره ته دغې ته وګوره څومره ظلم وشو مګر ته ماته دومره ظلم هلته شوی لکه څومره ظلم چې هلته دي همدغه پنجاب وکړو مګر همدغه پنجاب سره دی ولاړ دي نن وګورئ 2 جمعې کېږي چې پاکستان ورسره قرارداد وکړو د تجارت اسرائیل سره ځان خیر کوي پښتنو ترکیه ورسره ښه تعلق لري سعودي ورسره ښه تعلق لري مصر ورسره ښه تعلق لري موږ ته کاغذ ده بس موږ اوس یې مهربانه ملا صاحب راشي دلته موږ په جذباتو کې یا موږ جذباتي قوم یو خپل خویندې میندې د یو وخت ډوډۍ د جایرانې دي په تورخم کې بېعزته کېږي په سپین بولدک کې بېعزته کېږي په محبسونو کې اچول کېږي په هغې کې بچیان راوړي د هغې غم نشم کولی او زه د دې ځای نه مهربانه غټې خبرې کوم والله کې د دې ټکم وکئ هسې په دوړو باندې خو دغه نه کېږي جنګونه نه کېږي ته یو څه نه نشې جوړولی نو ته به اسرائیل سره څه جنګ وکړي دا هغه امریکې نه دي هلته ولي په افغانستان کې دي ولي په پښتونخوا کې دي ولي چې شی کولی شي یو حقیقت خبرې یو هسې د دروغو خبرې نو په دروغو باندې ځان مه غولوئ همدومره زما خبرې په الله سپارم ښه شیبې ښه وخت ولرئ ښه روژې ولرئ الله تعالی دې زموږ فلسطینیان وروڼو د دغه مصیبت نه وساتي او رب العالمین دې دغه ظالم تباه او برباد کړي موږ ته غازار کولی شو خو زه یو خبره کومه چې تاسې که تاریخ وګورئ دغلته وګورئ فلسطینیانو دا خلک راوستي دا خپل ځای نه پې خرڅ کړي زما دا خبره لږ په سړو دماغ واورئ تاسې خو جذباتي قوم هستئ او بیا د پاکستان په اسرائیل باندې نیوکه کوي چې پاکستان خپله په 1901 کې 1901 کې د ضیاء الحق په مشرۍ کې تللی دی دغه ته اردن ته په دفاع د اسرائیلو دفاع کړې ده او فلسطینیانو باندې ګولۍ ورشیندلي او فلسطینیان شهیدان کړي هغه پاکستان راپاڅېږي یا هغه د پاکستان اسلامي دغه راپاڅېږي هغسې مهربانه فلسطینیان ګټي او اسرائیل په ضد باندې چې چا خپله د اسرائیلو سره انډیوالي کړې چا خپله د اسرائیلو سره یو ځای ولاړې د مسلمانانو په خلاف که زما خبر دروغ وي ورشئ جیو نیوز وګورئ د حمید ګل پروګرام وګورئ خپل یو جرنال دی چې هغوی خپله موږ تللي وو د پاکستان نه په 1901 کې او موږ د اسرائیلو سره ولاړو فلسطینیان هم شهیدانول نن پاکستان راپاڅېږي منافق د دې د اسلامي تنظیمونه چې فلسطینیانو سره ځم تاسو خپله د اسرائیلو ملګري یاستئ لر او بر زه ولس خبره نه کوم لر او بر یو اسرائیل دی د پاکستان او د اسرائیل د حکومتونو د جرنیلانو پالیسي یو ده دا هم د اسلام دشمن دی د مسلمانانو او هغه هم د اسلام او د مسلمانانو دشمن دی هېڅ فرق نشته دا ترې نه زیات دی د پاکستان په نوم باندې پاکستان ترې نه زیات دی د مسلمانانو دشمن هغې به څومره مسلمانان شهیدان کړي فلسطینیان دغې 30 لکه افغانان شهیدان کړه په افغانستان کې دغې په لکاو پښتانه شهیدان کړه زموږ مقبوضه افغانستان پښتونخوا کې دې 30 لکه بنګالیان شهیدان کړه دې پاکستان دې په لکاو بلوچان شهیدان کړه تاسې خپله قضاوت وکړئ چې اسرائیل ډېر ظالم دی که دا پاکستان دا وحشي ریاست د ریاست خبره کوم ولس زموږ پښتنو نور به د پاکستان نومونه موږ ځانالې موږ ستاسې سره هېڅ مشکل نشته دی خو دا د اسرائیل نه ظالم هېواد دی دا جرنیلان او کرنیلان او دا د پاکستان ادارې نو په الله سپارم ښه وخت ولرئ ښه شیبې ولرئ